د دې ترڅنګ د ګټې زیاتوالی یو مناسب هدف ځکه نه دی چې دلته موږ د ګټې په زیاتوالي کې هغه د پیسو زماني ارزښت یا ټایم ویلیو اف منی په پام کې نه ده نیولې. دا په دې معنا سره چې موږ تاسې غونډ په دې باندې پوهیږو چې د وخت په تېرېدو سره معمولا د پیسو په ارزښت کې کموالی راځي. دا په دې معنا سره چې په یو ټاکلي وخت کې چې معلوم مقدار پیسې څومره د خرید قوت لري یا څومره پرچیزنګ پاور لري یا په هغې موږ د بازار نه څومره جنس اخیستلی شو، نو دغه د پیسو پرچیزنګ پاور یا دغه د پیسو د خرید قوت په راتلونکو وختونو کې هغه پخوانی نه وي او په دې کې کموالی راځي چې همدغه د پیسو د خرید د قوت کموالی په خپله د پیسو د ارزښت د کموالی معنا ورکوي. نو دلته که موږ اوس د ساده مثال د فکر وکړو، دلته کیدلی شي د یو کال په پرتله په بل کال کې په مجموعي ګټه کې زیاتوالی راغلی وي. لکه 2019 کال کې ټوله ګټه 10 ډالر ده، په 2020 کال کې ټوله ګټه 11 ډالر ده. اوس دلته ممکن دغه کمپنۍ نور هم نه نشر کړي، نو که موږ دې خوا ګورو نو هغلته د فی سهم په ګټه کې هم د یو کال نه بل کال ته زیاتوالی راغلی. آیا د 2019 کال په پرتله په 2020 کال کې په مجموعي ګټه او یا هم د فی سهم په ګټه کې واقعا هم زیاتوالی راغلی که نه؟ نو دلته موږ دا ګورو چې په دغه یو کال کې د پیسو په ارزښت کې څومره کموالی راغلی و، یعنې هغه د بازار د انټرست ریټ څومره و یا د بازار د براوردي ریپې نرخ څومره و. نو کله چې موږ هغه په پام کې ونیسو بیا ویلی شو چې آیا د دغې کمپنۍ په ګټه کې د یو کال نه بل کال ته واقعا هم ډیروالی راغلی که نه. دلته که موږ همدا مثال نور مخې ته یوسو، دا اوس 2019 کال دی، فعلي حالت دی، اوسنی وخت دی، دلته د کمپنۍ ګټه 10 ډالر ده. اوس که فرض مثال په راروان کال 2020 کې د کمپنۍ ګټه 11 ډالر شي، نو ظاهرا معلومیږي چې دا د کمپنۍ ګټه کې زیاتوالی راغلی د 1 ډالر په ارزښت باندې. آیا د دې کمپنۍ په ګټه کې واقعا هم 1 ډالر ډیروالی راغلی که نه؟ نو دلته بیا موږ دا ګورو چې په دغه یو کال کې هغه د بازار د ریبح نرخ څو و، د بازار انټرست ریټ څو و، یا د براوردي ریبح نرخ څو و، یا هم د پیسو د ارزښت کموالی څومره و. نو که موږ دغه د پیسو د ارزښت کموالی یا د بازار د ریبح نرخ 10% په پام کې ونیسو، نو دلته موږ چې دغه د 2020 کال د ګټې هغه ارزښت په اوس وخت کې ګورو چې دغه ګټه چې په راتلونکي کال کې ترلاسه کیږي د هغې ارزښت اوس څو دی. نو که موږ چې په فرمول کې محاسبه کوو نو دغه پیسې چې په راروان کال کې موږ ترلاسه کوو د هغې اوسنی ارزښت بیا هم 10 ډالر کیږي. نو دا په دې معنا سره چې عملا د پیسو په مقدار کې ډیروالی راغلی، خو په دې کې واقعا ډیروالی نه دی راغلی. نو ځکه موږ وایو چې که چېرته مالي منیجر داسې پروژو کې پانګه اچونه وکړي چې هغه یوازې د ګټې مقدار کې زیاتوالی راولي خو د پیسو ارزښت پام کې ونه نیسي، نو دغه د ګټې زیاتوالی بیا مناسب هدف نه دی. د دې ترڅنګ دریم علت چې په هغې موږ وایو چې د ګټې ډیروالی مناسب علت نه دی، هغه دا دی چې د ګټې ترلاسه کول او د نغده پیسو ترلاسه کول دوه جدا مفاهیم دي. اوس که موږ د یوې کمپنۍ یا شرکت مالی حسابونو ته وګورو نو ممکن په یو مالی کال کې یوې کمپنۍ ډیره ګټه ترلاسه کړې وي، خو که موږ بیا بیلانس شیټ کې هغه د کیش مقدار وګورو نو ممکن دغه د کیش مقدار د ګټې د مقدار په پرتله کم وي. د دې معنا دا ده چې یوې کمپنۍ کیدلی شي په قرض خرڅلاو کړی وي او پیسې د خلکو سره پاتې وي. یوې کمپنۍ کیدلی شي سوداګریز توکي اخیستې وي چې هغه په ګودام کې پراته وي او ګټه یې کړې وي، خو دلته ورسره په نغده شکل باندې پیسې نشته دی. دا په دې معنا سره که دغه کمپنۍ وغواړي چې په آینده کې په نورو پروژو کې پانګه اچونه وکړي نو که نغده پیسې نه وي هغوی بیا پانګه اچونه نشي کولی. نو د ګټې ترڅنګ باید د کمپنۍ
هغه نغده پیسې هم ډېرې شي تر څو د هغې نه په استفادې کمپنۍ په راتلونکي وختونو کې په نورو پروژو کې پانګه اچونه وکړي. درېیم هدف چې په هغې موږ کولی شو د یو مالي منیجر د کړنو ارزونه وکړو هغه میکسیمایزینګ شیر هولډر ویلث یا د سهم لرونکو د سهمونو په ارزښت کې زیاتوالی دی او یا هم د یو کاروبار یا کمپنۍ یا شرکت په ټول ارزښت کې زیاتوالی دی. دا په دې معنا سره چې دلته مالي منیجر باید داسې فیصلې ترسره کړي، داسې اجرات وکړي، داسې پروژو کې پانګه اچونه وکړي چې په هغې کې د کاروبار خطرات پام کې ونیسي، د پیسو ارزښت پام کې ونیسي، د هغې په اساس بیا دا وګوري چې دغه پروژو کې پانګه اچونه ګټوره ده که نه. نو که چیرته مالي مدیر داسې پروژو کې پانګه اچونه وکړي چې په هغې سره د پیسو د ارزښت په پام کې نیولو سره د دې کمپنۍ په ټول ارزښت کې زیاتوالی راشي او بالاخره د یو سهم په ارزښت کې زیاتوالی راشي، نو بیا موږ وایو چې دغه مالي منیجر چې کومې کړنې ترسره کړي وي هغه مؤثرې دي. اوس که موږ یو ساده مثال په پام کې ونیسو، که په 2013 کال په شروع کې د یوې کمپنۍ نشر شوي سهمونه 1 لک فرض کړو او د فی سهم قیمت $10 فرض کړو، نو د کمپنۍ ټول ارزښت به د کال په شروع کې $10 شي. اوس که په دغه 2013 میلادي کال کې د دغې کمپنۍ مالي منیجر په څومره پروژو کې پانګه اچونه کړي او څومره کړنې ترسره کړي، که د هغې ټولو پروژو مصارف او عواید په پام کې ونیسو، ترڅنګ د دغې مربوطه کال کې د پیسو د ارزښت تغییرات یا ټایم ویلیو اف منی هم په پام کې ونیسو، نو که موږ وګورو چې په دغه 2013 میلادي کال کې د دې کمپنۍ د ټولو پروژو د پانګې ارزښت $3 وي، نو په دې سره به 2013 کال په پای کې د دې کمپنۍ په ټول ارزښت کې او همدارنګه د فی سهم په قیمت ارزښت کې زیاتوالی راشي. ځکه که موږ دغه $3 راواخلو او د سهمونو په شمیر 1 لک باندې ویشو، نو د فی سهم په قیمت کې به $3 زیاتوالی راشي. نو دلته به د 2013 کال په پای کې دغه د یو سهم قیمت بیا $10 وي او ترڅنګ به د کمپنۍ ټول ارزښت د $10 څخه اوچت شي او $10 به شي. په دې خو موږ تاسې بحث وکړو چې مالي منیجر باید د یو کاروبار لپاره داسې فیصلې وکړي، داسې کړنې ترسره کړي چې په هغې سره د کاروبار مجموعي مصارف راکم شي، په ګټه کې زیاتوالی راشي او بالاخره د کمپنۍ په ټول ارزښت کې زیاتوالی راشي. خو دلته د مالي منیجر فوکس یوازې باید د کمپنۍ په ګټه باندې نه وي چې کمپنۍ لپاره په مادي شکل یا د پیسو په شکل ډیره ګټه ترلاسه کړي، بلکې دلته ټولې هغه اړونده ډلې چې د دې کاروبار سره په مستقیم یا غیر مستقیم شکل تړاو لري او د دې کاروبار له کړنو څخه مستقیما یا غیر مستقیم متاثره کیږي، د دې ټولو هغه ښېګڼې او هغه انټرسټ یا ګټې باید مالي منیجر په پام کې ونیسي. د بیلګې په توګه په یو کاروبار کې کارمندان کار کوي، هغوی مشتریان لري، هغوی عرضه کوونکي لري، پور ورکوونکي دي، ټولنه ده، چاپیریال دی، دولت دی، عام ولس دی. د دې ټولو ښېګڼې باید مالي منیجر په پام کې ونیسي. که موږ فکر وکړو په اوسني وخت کې د دنیا په پرمختللو هیوادونو کې چې څومره کمپنۍ او شرکتونه دي، هغوی چې کله فعالیت ترسره کوي یا کړنې ترسره کوي، نو هغوی د ټریپل پی ماډل یا د 3 پیګانو له موډل څخه استفاده کوي چې په دغه موډل کې موږ سره پیپل دي، پرافټ دی او پلانټ دی. دا په دې معنی سره چې کمپنۍ باید داسې کړنې ترسره کړي چې په هغې سره نه یوازې د کمپنۍ لپاره په مادي شکل ګټه راشي، بلکې د نورو اړونده ډلو ګټې هم په پام کې ونیسي او چاپیریال هم په پام کې ونیسي.
دا په څه معنا؟ دلته ګوره د پیپل یا د خلکو ګټې په دې معنا سره چې یوې کمپنۍ سره کم کسان د کارمندانو په شکل باندې کار کوي، نو کمپنۍ هغوی ته باید یو مناسب کاري چاپیریال برابر کړي، هغوی ته باید په ټاکلي وخت سره مناسب مزد و معاش ورکړي، همدارنګه په کم عمري خلکو باندې هغوی کار ونه کړي. د دې ترڅنګ د کمپنۍ چې کوم مشتریان دي هغوی لپاره باید کمپنۍ د لوړ کیفیت تولیدات په مناسب قیمت باندې چې دی وړاندې کړي. د دې ترڅنګ کمپنۍ چې له هر چا نه اجناس په قرض اخلي، هغه عرضه کوونکي هغوی ته باید پیسې په ټاکلي وخت سره ورکړي. د دې ترڅنګ که دغه کمپنۍ د یو چا نه پور اخلي، نو هغوی ته باید دا پور په ټاکلي وخت سره وسپاري. نو د دې ټولو خلکو ښېګڼې باید کمپنۍ یا مشخصا کمپنۍ باید د ټولو خلکو هغه ښېګڼې او انټرسټ او ګټې په پام کې ونیسي. د دې ترڅنګ درېیمه پی چې ده هغه پلنر دی. دا په دې معنا سره چې کله یوه کمپنۍ په یو ځای کې فعالیت ترسره کوي، نو د دې کمپنۍ د کړنو له وجې نه باید محیط ککړ نشي، چاپیریال ککړ نشي او فضا آلوده نشي. د نن درس همدومره و. تاسې کولی شئ د نن درس په هکله باندې خپل پوښتنې او نظریات له موږ سره شریک کړئ. مننه. کور مودان.